او د هغوی به دا حال وي چې په خپلو شاګانو باندې به د خپلو ګناهونو پیټي بار کړي وي. وګوره څنګه خراب پیټي دي چې دوی یې بار کړي ګرځي. ومل حیات الدنیا الا لعب وله، د دنیا ژوند خو یوه لوبه او یوه تماشه ده. وللدار الاخرة خیر للذین یتقون، په حقیقت کې زید آخرت بهتر دی د هغه خلکو د پاره چې هغوی د نقصان نه بچ کېدل غواړي. نو آیا تاسو به د عقل نه کار نه اخلي؟ ای نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته معلومه ده چې دا خلک کمی خبرې کوي هغه تعالی خفغان درولي، خدا خلک تا نه دروغجن کوي بلکې دا ظالمان په اصل کې د الله د آیتونو نه انکار کوي. ستانه مخکې هم ډیر رسولان دروغجن بلل شوي دي، خو هغوی ته چې خلکو د دروغو نسبت وکړو او تکلیفونه ور ورسول نو هغوی په هغې باندې صبر وکړو تر هغې پورې چې هغوی ته زمونږ مدد ور ورسېدو. دا طاقت په هیڅ چا کې نشته چې د الله خبرې بدلې کړي او د پخوانو پیغمبرانو سره چې څه شوي دي د هغې خبرونه هم تا ته در رسېدلي دي. بیا هم که د دې خلکو دا مخ اړول ته برداشت کولی نشي نو که څه زور دی وي نو په ځمکه کې یو سرنګ ولټو یا اسمان ته اندرپایه ولګوه او دوی له د څه نښې روړلو کوشش وکړه. که الله غوښتلی نو دوی ټولې په هدایت باندې راجمع کولی شو. فلا تکونن من الجاهلین، نو ته ناپوهه مه جوړېږه. انما یستجیب الذین یسمعون، د حق بلنه هغه څوک قبلوي چې هغوی اورېدو والا وي او پاتې شو مړي نو هغوی به بس الله د قبرونو نه راوچتوي او بیا به د الله عدالت ته د پیش کېدو دپاره. وقالو لولا نزل علیه آیة من ربه، دا خلک وي چې په دې نبي باندې د خپل رب د طرف نه څه نښه ولې نازله نه شوه. ورته ووایه چې الله د نښې نازلولو پوره قدرت لري، خو په دوی کې اکثر خلک ناپوهان دي. اصل خبره د نښې نه ده، اصل خبره د لا علمي ده. نښه خو د قدرت په دې دنیا کې بېشماره دي. اوس که خلکو ته د دغه نښو علم نه وي، خلک خپل سترګې نه غړوي او د دغه نښو نه سبق نه اخلي، نو د نورو نښو په راتلو به هم څه زیات فایده نه وي. ځکه چې د هر دور خلکو د خپلو پیغمبرانو نه د معجزو مطالبه کوله چې که تاسو دا کار وکړئ نو بیا به موږ ضروري مان وروړو. نن موږ هم ګورو چې خلک بیکاره بحث کوي او وایي چې که تاسو د دې سوال جواب راکو نو موږ به ستاسو خبره ومنو او ستاسو دین ته به راشو. څوک چې منل غواړي نو هغه شرطونه نه لګوي او د منلو خبره خو بې اختیاره وي، هغه د زړه ګواهي وي چې په ژبه پخپله راشي. نو ځکه بیا انسان حجتبازي نه کوي او چې څوک نه منل غواړي نو هغه ته که سل دلیلونه کېښودی شي نو بیا یې هم نه مني. هغه د ځمکې او د اسمان صفا صفا نښې، د شپې او د ورځې راتلل، د نور راختل او پریوتل، دا هر څه د سترګو مخکې دي. دا ټول منظرونه د انسان د رسای نه بهر دي، ډیر لري دي او د دوی په لیدلو هم که چا په زړه کې د الله په باره کې یقین او ایمان مضبوطیا نه راځي نو که بل څه ورله د اسمان نه راکوز کړی شي نو بیا به هم څه ډیر را نشي. دا خلک وایي چې په دې نبي باندې د خپل رب د طرف نه څه نښه ولې نازله نه شوه. ورته ووایه چې الله د نښې نازلولو پوره قدرت لري، خو په دې کې اکثر خلک ناپوهان دي. اوس الله تعالی نمونه ښیي. په ځمکه کې یو ګرځېدو والا ځناور ته او په هوا کې په وزرو سره الوتو والا یو مارغه ته وګورئ. تاسو نشانیان غواړئ نو په ځمکه ګرځېدو والا ځناور ته وګورئ، سپي ته وګورئ، پیشو ته وګورئ، بکری ته وګورئ. د هر یو شکل جدا، د هر یو د کار طریقه جدا، بولی فرق، رنگ فرق، خویونه فرق. مارغانو ته وګورئ، څو رنگ دي، څو نسلونه دي او ډیر قسمونه دي. دا ټول ستاسو په شان د مخلوقاتو قسمونه دي، نشانیان دي. څنګه چې تاسو د الله مخلوق یې دغه شانته دوی د الله مخلوق دي. مونږ د دې ټولو په نصیب لیکلو کې څه کمی نه دی پرېښودلې. بیا دا ټول د خپل رب په طرف ورغونډېږي. خو کوم خلک چې زمونږ نښې دروغ ګڼي هغوی کاڼه دي او ګونګیان دي، په تیارو کې پراته دي. الله چې څوک بېلاره کول غواړي هغه بېلارې کړي او چې چاته نیغه لار ښول غواړي هغه په نیغه لار رواني. دوی ته ووایه لږ غور وکئ، که چېرې په تاسو باندې د الله د طرف نه سلوي مصیبت راشي یا در باندې آخري ساعت راشي نو ګنې په هغه وخت کې به تاسو د الله نه بغیر بل چاته اواز کوئ. د انسان دا ټولې بهانې تر کمې دي، تر هغې چې تر کمې دوی په امن او امان دي. که نن قیامت راشي نو په دوی کې به هیڅوک نشانی نه غواړي بلکې هم سر بکی دي. ووایه که تاسو رښتینی یې په هغه وخت کې خو خاص یو الله ته آواز کوئ. بیا که هغه وغواړي نو هغه مصیبت تاسو نه لرې کړي. په داسې موقعو کې ستاسو نه خپل شریکان هیر شي. ستا نه مخکې ډېرو قومونو ته مونږ رسولان ولیږل او هغه قومونه په مصیبتونو او تکلیفونو کې اخته کړل دپاره د دې چې هغوی په عاجزۍ سره مونږ ته سر ټیټ کړي. نو چې کله زمونږ د طرف نه په هغوی باندې سختی راغله نو هغوی عاجزي ولې اختیار نه کړه بلکې د هغوی زړونه خو نور هم سخت شو او شیطان ورله تسلی ورکړه چې تاسو څه کوئ دا ښه کوئ. بیا چې هغوی ته کم نصیحت شوی وو هغه یې هیر کړو.
نو مونږ په د هر قسمه خوشالیانو دروازې پرانستلې تر دې پورې چې کوم ورکړه هغه ته شوی و هغه دغه په خوشاله کې خمس شو نو ناڅاپه مونږ هغه راونیول او اوس دا حال وو چې هغه د هر خیر نه امید وو. یعنی د الله تعالی ازمایش صرف د مصیبت په شکل کې نه راځي بلکې ځینې وخت خدای انسانانو له خو خوشحالي او راحت ورکي او ازمایي او بیا یې د سترګو په رب کې راونیسي. په دې طریقه د هغه خلکو جړه پرې کړې شو چې ظلم یې کړی وو. والحمدلله رب العالمین او ثنا د الله رب العالمین ده چې د هغه جړه یې پرې کړه. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا آیا تاسو چرته دا سوچ هم کړی دی چې که الله تاسو نه لیدل او اوریدل واخلي او پزړونو درله مهر ووهي نو د الله نه بغیر بل کم خدای دی چې دا قوتونه درله واپس درکړي شي. او دنیا کې ډیر داسې مثالونه دي چې ډیر خلکو سره دا نعمتونه نه وي د دنیا علاجونه کوي خدا نعمتونه واپس نه ملاويږي. وګوره مونږ دوی ته خپل نخې څنګه بار بار پیش کوو او بیا دوی ته نظر څنګه اړای راړي. ورته وایا آیا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې کله الله د طرف نه ناصافه یا پخکاره په تاسو عذاب راشي نو آیا د ظالمانو نه سوا ببل څوک هلاک کیږي؟ مونږ چې کم پیغمبران لیږو خو د دې غرض لپاره لیږو چې د نیکانو خلکو لپاره زیر ورکول والاوي او د بدو خلکو لپاره يرول والاوي. بیا چې کم خلک د اوی خبره اومني او د خپل عمل اصلاح وکړي نو د اوی لپاره د یری او د غم هیڅ موقع نشته. د یری او د خفګان موقع به د چا لپاره نه وي؟ من آمن و اصلحه چا چې ایمان وروړو او اصلاح وکړه. او چې کم خلک زمونږ آیتونه دروغ وګڼي نو هغه به د خپل نافرمانو په بدله کې ضرور سزا خوري. او دا هم ډیر اهم آیت دی. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زه تاسو ته دا نه ویم چې زما سره د الله خزانه دي نه زه د غیب علم لرم. اکثر خلک وایي کنه چې حضور صلی الله علیه وسلم د غیب علم لري. دې آیت کې صفه لیکل شوی دی چې زه د غیب علم نه لرم. د دې واضح او صفه حکم باوجود کله ډیر کوشش نه پس دا ثابت کولو کوشش وکړي شي چې رسول صلی الله علیه وسلم د غیب نه خبر وو او هر ځای کې حاضر او ناظر وي نو بیا دا یو لازم شرک کیږي. ځکه چې غیب صرف د الله سره دی او هر ځای کې حاضر او ناظر صرف د خدای ذات دی او هر چیز د هغه په نظر کې دی. نه زه د غیب علم لرم او نه دا وایم چې زه فرشته یم. زه خو بس په هغه وحی پس روان یم کوم چې ما ته نازلېږي. بیا د دوی نه تاسو وکړئ چې روند او سترګو والا دوړه برابر کې دي شي آیا تاسو غور نه کوئ؟ دلته روند چاته ویل دي چې د رښتیا لیدلو نه پس هم نه مني لیدل او نه لیدل برابر کی. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. او اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د دې وحی په ذریعہ هغه خلکو ته نصیحت وکړه چې د هغه سره دا يروي چې خپل رب ته یو ځل په داسې حال کې پیش کیږي چې التبه د الله نه سوا بل څوک داسې اقتدار والا نه وي چې هغه د هغه مرګري او مددگار وي یا د هغه سفارش وکړي کې دې شي چې هغه د دې نصیحت په ذریعہ خبردار شي او د الله نه ویریږي. ریشه خبره دا ده چې نصیحت د هغه خلکو په کار راځي څوک چې د الله نه یریږي چا سره چې د خپل سبا فکر وي چا سره چې د آخرت یروي. مثلا په دنیا کې چې تاسو د سسیس په باره کې فکرمند یې نو که څوک لره هم د هغه په باره کې څه خبره کوي نو هغه وخت تاسو څه کوئ؟ خپل ټول کارونه پرېږدئ او د هغه د اوریدو کوشش کوئ چې ښه دا خو د هغه فلاني سیس باره کې څه خبره کیږي لګیا ده. مثلا که تاسو څه بیماری وي او که تاسو وګورئ چې څوک د هغه په باره کې څه خبره کوي علاج کوي نو تاسو هغه اورئ. مثلا ځنې وخت په ټي وي کې پروګرام لګیدلی وي په هغه کې تاسو د مسلې څه حل خول کیږي نو تاسو څه کوئ؟ که تاسو هر څه کار کوئ نو هغه پرېږدئ او هغه خبره اوریدل شروع کړئ چې دا څه ویل کیږي لګیا دي. ولی ځکه چې د هغه تعلق تاسو سره وي دغه شانته تاسو چې د سیس نه یریږئ څنګه چې مختلف خلک د مختلفو سيزونو نه یریږي. مثلا څه خلک د مګ نه یریږي کاوی ته څوک وي چې هغه د مګ راغله او هغه به لیدل لا نه وي خو د یری نه به زړه روزي او د مګ د نوم اوریدو سره د هغه حال بدل شي. هر سړی سنه سیز نه یریږي د هغه سیس په باره کې څه ذکر هم هغه خپل طرف ته متوجه کی د هغه وګونه ودرېږي مازغه کار شروع کی او هغه په هغه خبره ډیر زر پوي شي. بالکل عمدغه شانته د کوم خلکو زړونو کې چې د آخرت یروي د هغه ځای فکر وی ورسره نو هغه د الله په خبره ډیر زر پوي شي ځکه چې هغه د هغه د خوخه خبره وی فکر وی ورسره چې هغه خو ډیر لوی ورځ ده ډیر سخت ورځ ده الته بس کیږي
چې مانه به ستپوسونه وشي نو زه به ورته تیار یم. مثلا که تاسو د سنوکرای د پاره انټرویو ورکول غواړئ نو تاسو څه کوئ؟ کله د یو نه تپوس کوي او کله د بل نه چې هغه درنه ست تپوسونه وکړل. بیا د ځان سره خبرې کوي چې داسې سوال هم کې دی شي او داسې هم دغه شانته ځان خ تیار کوي. ولی ځکه چې په دغه نوکرای کې ستاسو د پاره فائدہ ده. هم دغه شانته چې کم ماشومان امتحان ورکي هغه سره فکر وي او بیا هغه سوچ کوي چې شاید دا سوال راشي او شاید چې دا تپوس رانو شي. کله یو کتاب وي او کله بل او دغه فکر د لاسه کې ناشته نشي. هم دغه شانته چې د چا دا یقین وي چې آخرت کې به یو امتحان وي، تپوس برانه کیږي، حساب کتاب بکیږي، عملونه بتلل شي، نو هغه بیا پارام نشي کېناسته. هغه بیا د غفلت جون نشي تیرول. هغه بیا خپل ټول کوششونه، ټول صلاحیتونه او ټول طاقت صرف په دې دنیا کې نه ختمي. هغه په ناس تپاستا په ګرځېدو را ګرځېدو په سناسه موقع په هر طریقه د ځان سوالونه تپوسونه کوي چې ښه نو په هغه ورځ به څه کیږي، پته نشته چې زه بچرته يم، د چا سره بیم، پته نشته چې څه پوښتنه برانه کیږي، پته نشته چې د څه حساب برا سره کیږي. ځکه خو وی چې کڅوک ډیر نیک شي نو بیا د هم چیرې مطمئن نه کینی او نه د بیغمه کینی چې ما خو خپل ټول فرایض پوره کړه، ما خو خپل ټول ذمہواری پوره کړې، بس د نور بس کوم، زه خو پوره يم، مکمل يم. نه، تاسو ته نه د معلومه چې نور سس سيزونو ته توجه کول پکار دي. ځکه خو الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم له حکم ورکړی وو وقر ربي زدنی علما، او وایا ای زما رب زما په علم کې اضافه وکا. ولی ځکه چې علم رڼا ده، رڼا چې څومره زیاته وي نو په اک عمره خه طریقه به درته خپل انجام ښکاری. خو زموږه مسله څه ده؟ زموږه هر سیس کې دلچسپي وي، خاص کر زموږه د خزو خو د از د کولو او د چاته د خولو په کارونو کې دلچسپي نه وي. که د دنیا سه علم حاصلول غواړو نو په هغه کې هم امونګه ګورو چې څه خلک کوي نو زه به هم هغه کوم. کې دي شي چې د بل چا د جون څه مقصد وي او زمونږه هیڅ هم نه وي. د فلانی لور دا کوي زه به هم د خپل بچینه دغه جوړم. دا نه ګوري چې زما بچي د هغه قابل هم دی کنه، صرف دا هغه په سیاله کې کار کوي. مونږ ټول له الله عقل را کړی دی، مونږ له هغه استعمالول پکار دی. دا سوچ کول پکار دی چې د کوم سيزونو علم د دنیا د پاره او د آخرت د پاره ضروری دی، او څنګه چې تاسو د دنیا د کارونو د پاره وخت روباسي نو دغه شانته د دې د پاره هم وخت روباسي او پاغه د پویدو کوشش وکړي. حسنا چې هغه وخت راشي او مونږ حق هریان پاتې شو او بیا وایو چې اے کاش کومه سکړې وي نو اوس به را سره داسې نه کېدل. ګرانه خدا دا چې بیا د هغه ځاینا د راتلو دروازې بند دي، د واپسی راتلو هیڅ لار نشته. که څوک ډیر اوجاړي او که ډیر پریشان شي خو واپس نشي راتله. او چې سکول پکار دی هغه نن وکي او نن سکول دی هغه مونږ ته الله تعالی خي او دغه رسول صلی الله علیه وسلم راته خي. خو د هغه پته به مونږ ته الو لګي چې دا کتابونه کولو کو د خپل وخت نه د دې کار د دې علم د پاره هم څه وخت روباسو لازم کو پزان. دې آیت بیا وګورئ وانذر به الذين يخافون. او اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د دې وحی په ذریعہ هغه خلکو ته نصیحت وکړي د هغه سره هدايه روي د کومه خبره یعنی د آخرت. ان يحشروا الى ربهم چې خپل رب ته یو ځل په داسې حالت کې پیش کیږي ليس لهم من دونه ولي چې التبا د الله نه سوا بل څوک داسې اقتدار والا نه وي چې هغه د هغه مرګري وي ولا شفیع یا د هغه سفارش وکي. د دې کولو نه به څه فائدہ وي؟ لعلهم يتقون کې دې شي چې هغه د دې نصيحت په ذریعہ خبردار شي او د الله نه ویریږي. او کم خلک چې خپل رب شپه او ورځ رابلی او د هغه د رضا په تلاش کې مشغول وي نه هغه د خپل ځان نه مشړه، د هغه د حساب نه د سسیز بوج پتا باندې نشته او ستاد حساب نه د سسیز بوج په هغه باندې نشته. کله دې د پاسه تا بیا هم هغه د ځان نه اوشړل نو په ظالمانو کې بشمار شي. په اصل کې مونږ په دې طریقې ځینې خلک د ځنو په ذریعہ په ازمایش کې د دې لپاره اچول دي چې هغه د دوی په لیدلو سره وایي چې آیا دا هغه خلک دي چې په مونږ کې الله په دوی باندې فضل او کرم کړی دی او کنه. ولی الله خپل شکرګزار بندگان د دوی نه زیات خنه پیژني. او کله چې تا ته هغه خلک راشي چې هغه زموږ په آیتونو باندې ایمان وروړي نو ورته وایا په تاسو باندې سلامتیا ده، تاسو پروردگار په ځان باندې د رحم او کرم طریقه لازم کړی ده. دا خو د هغه رحم او کرم دی چې په تاسو کې چا په ناپوهتا سره ثبت کار کړی وي او بیا د هغه نرستو توبه وباسي او اصلاح وکي نو هغه معاف کوي او د نرمۍ نه کار اخلي. یعنی غلطیان خو د انسان نه کیږي، خو د غلطۍ اثر د چا نه لري کیږي؟
دا بالکل همداسې وي څنګه چې تاسو جامې واغوندئ نو هغه ښکاشي او کنه. تاسو که څومره هم خپل جامې بچ کوئ څه چې تاسو اغوستې وي نو یا خو بم د خپل وجود نه سره وځي او دا بس ښکاکي او یا به د بهر خاورې دوړې ښکاکي. همدغه شانته د انسان د ایمان حال دی. که څومره هم هغه اوپړکې صفا سوتري کی خو کله به د خپل نفس خیالونه خیرن کی او کله به د دنیا د معاشري اثرات متاثر کی خیرن بشي. نو داسې وخت کې د انسان همیشه دا کوشش وکړ دی چې د غلطۍ نه پس د سکوتاه نه پس د حالاتو دغه خاورې دوړې وینځلو لپاره اولمبي جامې دې بدلی کی خپل ځان دې صفا سوتره کی. د وجود د صفای لپاره خو مونږ غسل وکړو خو د ګناهونو د اسخاواله لري کولو لپاره به مونږ سکو توبه او اصلاح. من عمل منکم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح. د واصلح څه مطلب دی؟ یعنی چې سیس د کمزینه مات شي یا اوچوي نو هغه دې ټیکړې شي جوړ دې پکې الګول شي یا دې وګندل شي مرمت دې کړې شي او په خپل اصل حالت کې دې اراوستې شي. څنګه چې یو کپڑا اوس پړ دې شي یا اوښليږي نو د ګناه نه څه وشي همدغه شانتي د انسان په ایمان کې شګاف وشي چې انسان توبه وباسي نو بیا هغه شګاف بند شي ډک شي چې اصلاح وکي نو هغه بیا هم سم شي او هوار شي. خو کچره انسان داسې اونکی یعنی توبه ونه باسي نو بیا به هم په دغه حال کې الله ته وړاندې کول شي بیا د هغه خوخه ده کماف کوي او کرانسي او دغه شان مونږه خپل نخې خپه تفصیل سره پیش کو د پاره د دې چې د مجرمانو لاره بالکل ښکار شي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې تاسو د الله نه بغیر بل چاته आवाजونه کوي زه د هغه د بندګۍ کولونه منکړې شوم. وایا زه تاسو په خواهشاتو پسې نظم کدا سه مې وکړه نو بیا گمراه شوم او د نیک لارې منتلو والونه نشم. وایا زه د خپل رب د طرف نه په یو روخانه دلیل باندې ولاړ یم او تاسو هغه درو غړل دي. اوس هغه سیس زما په اختیار کې نه دی د کم سیس د پاره چې تاسو تلوار کوي. د فیصله ټول اختیار خود الله سره دی. خاصم هغه حق بیانې او هغه بهترین فیصله کول والا دی. وایا کچری هغه سیس زما په اختیار کې وي کم سیس ته چې تاسو تلوار کوي. د مکی کفارو د کم سیس د پاره دومره تادی کوله د عذاب د پاره. د مکی کفارو بویل چې مونږ نه منو روړي په مونږه عذاب او کله هغه په وینا د عذاب نو راغلي نو هغه به بیا وی چې مونږ رښتیا وایو کنه او دا ټول دروغ دي چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم زموږ مخه ته پیش کړي. نو هغه صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې که زما په اختیار کې وي نو ما په خوا راوستي وي. وایا کچره هغه سیس زما په اختیار کې وي کم سیس ته چې تاسو تلوار کوي نو زما او تاسو په منځ کې به په خوا فیصله شوی و. خو الله ته زیاته معلومه ده چې د ظالمانو سره څه معاملې کول پکار دي. د هغه سره د غیب کنجان دي دا څه لګي چې غیب په سیس کې بند دي او هغه ته تعالی لګیدل ده او د هغه چابي الله سره ده. د هغه سره د غیب کنجان دي چې د هغه نه بغیر بل چاته معلومه نه دي. یعنی غیب خلره د غیب د چابیانو هم چاته پته نشته نو په پټه به هم سوکسه کولو کی په اوچا او په لمده چې سدي د ټولو نه هغه خبر ده. یعنی په سمندر کې تاسو ته پته ده چې انسان خلا د سمندر بیخ نه دی رسیدلی تر اوسه زیات نه زیات 300 میټره پورې تل دی او الته دومره زیات پریشر وی او تر اوسه پورې صدا سه اعلی نه دی ایجاد شوی چې انسان الته د لاندې پورې لاړ شي. د دومره ترکه نه پس هم لا د سمندر یو لوی حصہ نه د ډیسکور شوی یعنی معلومه شوی نه ده. دا دومره ډیر سيزونه کم چې تاسو په سمندر کې ویني دا د سمندر برنه حصہ ده. د لاندې پورې خلا ابدوز هم نه رسیدلې تر اوسه هیڅ داسې طریقه نه درا مخامخ کړي چې د هغه په امداد څوک د سمندر بیخ ته ورسي چې الته سدي. ځکه فرمایلی دي چې په بحر بر کې سدي د هغه نه صرف هغه یعنی الله واقف دی. هغه ته پته ده چې په دریاب کې چرته سدي او په اوچه باندې چرته سدي او د ونی یو پاڼه داسې نه راغورځيږي چې هغه ته خبر نه وي. کله چې د ونو نه د پاڼو د غورځېدو موسم وي نو موږ ته پته نه لګي چې کوم پاڼه راغورځېده او په سیس د پاسه ورپریوته خو هغه د یو پاڼه حساب ساتي. ځنې وخت موږ وایو چې ولې د دومره وړو خبرو به هم حساب وي بس دومره هم نه ولې اوس به الله تعالی مانه د دې ته پوسوم کوي. نو کوم رب چې د یو غورځیدل پاڼې حساب ساتي هغه به زموږ د یو د ورکوټي عمل حساب ولې نشي غشته. مونږ اکثر د وړو ګناهونو دومره پروا نه کوو خیال نه ساتو. نبی صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ بیبی ته او فرمایل
چې اے عائشه د وړو وړو ګناهونو په باره کې هم محتاط اوسه، ځکه چې دا یو ځای شي نو انسانان ډوب کی. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم یو بل مثال ورکو چې د یو قوم لښکر په ځنګل کې کوز شو او هر سړی یو لرګی وروړو، هغه یو ځای کړل او هور ورته ورکړو. هغه دومره ډیر لوی هور وو چې د هغوی ټولو خوراکي هم پوخ کړو او دوی ته رڼا هم وشوه. بالکل همدغه شانتي وړې وړې ګناهانه چې جمع شي نو یو لوی ډیرې ته جوړ شي، کم چې د انسان د سوځېدو لپاره په آخرت کې کافي وي. د ځمکې په تیارو کې یو دانه داسې نشته چې هغه ته معلومه نه وي. اسی کومګه خیال وکړو کومګه څه کارل غواړو نو چې یو ورځ تاسو تخم واچوي خورې کوي نو بل ورځ به تاسو څنګه معلوموي چې کم تخم کم زیاده. خو الله پاک ته پزماکه کې د نن د دغه تخم باره کې هم پته وي. او چې علم ده هر څه په یو واضح او روښانه کتاب کې لیکل شوی دی او مغه دی چې د شپې روحونه قبض کوي او د ورځې چې تاسو څه کوي هغه ورته معلوم دی. بیا بل ورځ د کاروباري دنیا ته هغه واپس تاسو را لېږي د پاره د دې چې د ژوند مقرره موده پوره شي. اخر دا چې مغه ته تاسو واپسی ده بیا هغه به تاسو ته خبر درکړي چې تاسو څه کول. هغه په خپل بندگانو باندې پوره قدرت لري او په تاسو باندې نگران فرشتي را لېږي. دا نگرانی کولو والا څوک دي چې په مونږ ټولو باندې مقرر کړي شوی دي، څوک چې زمونږ نه هیر وي. دا کرامن کاتبین دي، فرشتي دي چې یو عمل ته ګوري چې دې دلته څه کوي. مونږ په خپل د ځان خبر نه یو خو هغه خپل ډیوټي نه هېري، د یو کار ریکارډ جوړي، هر وخت یو فلم جوړيږي. تر دې پورې چې کله په تاسو کې د چا مرګ وخت راشي نو د هغه را لېږل شوی فرشتي دغه نه روح اخلي او هغه په خپل کار کې هیڅ کمی نه کوي. دغه فرشتي هغه وخت دا نه ګوري چې دا انسان لوغړیږي او کجاړي او هغه ته څومره تکلیف دی. دنیا کې خدا سره کیږي چې ځنې وخت انسانانو له داسې ډیوټي ورکړي شي چې د چا نه اسا وباسه نو هغه به لږ سات پس ویریږي او شاته بشي. خو فرشتي له چې د الله حکم راشي نو هغه هیڅ چره د یو سات لپاره هم نه غافلېږي. بیا ټول الله ته واپس بوتل لیکيږي چې د هغه حقيقي مولا دی. خبردار شي د فیصله ټول اختیارات د هغه دي او هغه په حساب غشتلو کې ډیر تیز دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم د دوی نه تپوس وکا د صحرا او د سمندر په تیارو کې څوک تاسو د خطرونو نه بچ کی؟ هغه څوک دی چې تاسو د مصیبت په وخت کې پاجزه سره او په پټه پټه دعاګانې غواړي. تاسو چاته دا وایي چې کله دې بلا مصیبت نه مونږ بچ کړو نو مونږ به خامخا شکرګزار شو. ورته وایي چې الله تاسو د دې مصیبتونو نه او د هر تکلیف نه بچ کی او بیا هم تاسو هغه شریکان پیدا کوي. وایا هغه په دې باندې قادر دی چې په تاسو باندې یو عذاب د برنه نازل کی یا تاسو د خپل د لاندې نه رابر کی یا تاسو په ډلو ډلو کې تقسیم کی او یوې ډلې ته د بلې ډلې د طاقت مزه ور اوسکي. وګوره مونږ څنګه بار بار په مختلفو طریقو سره په لنخې دوی ته پیش کوو شاید چې دوی په حقیقت باندې پوه شي. ستاسو قوم دا غینه انکار کوي حالکه هغه حقیقت دی. دوی ته وایا چې زه په تاسو باندې حوالدار نه يم جوړ کړی شوی. د هر خبر د ظاهرېدو لپاره یو وخت مقرر دی او ډیر ضرب تاسو ته خپل انجام در معلوم شي. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. او اے نبی صلی الله علیه وسلم کله چې ته ووینې چې خلک زموږ په آیاتونو کې عیبونه لټي، آیات د قران احکامات په دغه احکاماتو دوی اعتراض کوي، بحث وکړي، ټوکې ټکارې ورپورې کوي یا ډېرې غلطه او ناروا خبرې ورپسې کوي. نو څه کول پکار دي تاسو له؟ کله چې دوی دغه بیکار او فضول بحث کوي نو تاسو دغه ځای پرېږدئ، دغه خلکو سره مکینی. ځکه چې داسې خلکو سره ناسته داسې ده لکه چې د هغه مریض سره ناسته چې د چا نه د څه بیماری لګېدو خطر وي. مثلا که یو کس ته زکام وي بل ور سره راشي کینی نو څه بکیږي؟ هغه ته به هم دغه زکام ولګي. دغه شانته د کوم خلکو چې ایمان نه جوړ وي هغه سره پکې ناستو د هغه سره مجلس اختیارولو سره په بل هم اثر پریوزي. هغه چې په دین پورې ټوکی کوي چرته تاسو هم د هغه په شانته دغه کار شروع نه کوي تر دې پورې چې هغه خبره پریږدي او په نورو خبرو کې مشغول شي. او که چرته شیطان در نه هیر کی یعنی تا نه اډولری کېدل هیر شي نو څو وخت چې دریاد شي د هغه نه رستو بیا د دې ظالمانو سره مکینا. یعنی چې کله هغه دا رنګ خبرې کوي دا هغه د حساب نه د هیڅ ذمہواری په پرهیزګارانو خلکو باندې نشته. ځینې وخت خلک وای چې اودريګه چې وورو چې دی سوي دا فرمایلی دي چې تاسو د پاره دغه اوریدل هم ضروری نه دي، البته نصیحت کول د هغه فرض دی. او که صدقه شانت خبره تاسو غوږ لراشي چې د اغې نه پس تاسو د بل کس د پویولو اهلیت لري نو نصیحت او تبلیغ ورته وکړئ، ځکه چې دا توفیق یا اهلیت هر کس نه لري. هر سړی ډاکټر نه وي، ډاکټر خو به مجبورن مریض ګوري، نو بیا هغه د بیماریانو د ځان بچکولو احتیاط هم کوي
هغه لا دغه احتیاط طریقه ورزي ځکه خو هغه د مریضانو د علاج نه پس هم صحتمند وي. همدغه شانته د دین علم لرلو والا په ایمان مضبوط سړی کله نصیحت او تبلیغ د پاره دغه شانته خلکو سره ملاويږي یا ورلور شي نو په دې کې سهارج نشته ځکه چې هغه خو هم د غلطو کارونو نه بچ کول دي او که څوک دا اندیشه لري چې بل کس په یولو په ځای بده په خپل راګیر شي نو خدا دا چې ځان دې ته بچ ساتي او دا فیصله هر کس په خپل کول شي. اکثر خلک دا تاسو کوي چې فلاني مجلس ته لاړ شو او کنه فلاني سره کین او کنه دا تاسو پښتنه د خپل ځړ نه کوي چې تاسو چیرته کینی نو د ایمانم څه حال وي. هغه ځکه تاسو د ایمان حق پوره کول شي او کنه که تاسو پوهیږئ چې تاسو خپل څه نقصان کیږي نو په دغه صورت کې بیا تاسو مزي کله چې مونږه څه دنیاوي سیز اخلو نو د چانه تاسو نه کو چې وای خلو او کنه او دا تاسو ضرور کو چې چیرته ګران دي او چیرته ارزان چیرته چې ګران وي نقصان وي پکې نو الته بیا نزو د دنیا د یو څو پیسو بچکول د پاره خو زمونږ عقل خطه اسکار کوي خو چیرته چې د دین د نقصان خبره وي الته مونږ بیا زر نه پويګو ولی ځکه چې زمونږ پکې دلچسپي نشته نو دلته هم دغه فرمایل کیږي پرېږ د هغه خلک چې هغه د خپل دین نه لوبه او تماشه جوړ کړي دا یعنی څوک چې د دین په معاملې کې سنجیده نه دي او چې د دنیا ژوند په دوکه کې اچولې دي یعنی د دنیا پر رونقونو کې روک دي او خود دې قران په ذریعہ ورته نصیحت کوا او خبرداري ورکوا وذکر به اسنه چې څوک د خپل عمل په سزا کې اونیول شي او بیا حال دا وي چې د الله نه بچکول والا څوک مرګره او مددگار او سفارشي دغه د پاره نه وي او بیا که هغه د خلاصي د پاره هر څومره فدیه ورکول غواړي خو قبلې دې به نشي ځکه چې داسې خلک خو به د خپل عملونو په سزا کې نیول کیږي او وی ته به د حق نه د انکار کولو په بدله کې یشیدل او به او درناک عذاب ملاويږي. قل انا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. اے نبی صلی الله علیه وسلم د دینه ته پوس وکړه چې آیا مونږ الله پریږدو او هغه ته आवाज وکړو چې نه مونږ له نفر کول شي او نه نقصان او چې الله مونږ ته نه غلاره خول ده نو آیا اوس مونږ د اغینه واپس وګرځو آیا مونږ خپل حال د هغه سړي پشان کو چې شیطانانو په صحرا کې بیلاره کړی وي او هغه حیران او سرګردانه ګرځي حالکه خپل مرګري ورته आवाजونه کوي چې دی خو راشه نه غلار شته. دلته د هغه خلکو مثال ورکړی دی چې خپل ژوند د الله نه علاوه په نور سهارو او درولې وي یعنی هغه د الله نه امداد نه غواړي او د نور نه غواړي د حاجت پوره کولو لپاره د الله په ځای د نور په درونو ګرځي. نو داغه باره کې دا ویل شوی دی چې دا سکس د هغه مسافر په شان دی کم چې د لارې نه بیلاره شوی دی چې خپل منزل رکړی وي او د شیطان په خبرو او بهکاوي کې راغلی دی خپل اصلي لارې پرې خودلې ده او په ورانو ویجاړو سر شوی دی. مرګري ورته په چغو وي چې لار هغه نه ده خو هغه دا وی نه اوري. خبره دا ده چې ځنې وخت د انسان عقل د شیطان د وسوسو ښکار شي چې هغه دا سوچ کوي چې هغه په کومه لار روان شو د هغه د پاره هغه سره څه دلیل دی. ګوري زموږ دین په دلیل ولاړ دی خو د شیطانی وسوسو هیڅ ثبوت دلیل یا مضبوطیا نشته او دلیل د علم سره راځي. مثلا که تاسو په حق او گمراهۍ کې فیصله کول غواړئ چې حق څه دی او گمراهي څه ده نو دا دواړه به تاسو څنګه معلوموي. مثلا تاسو بازار ته د سرو زرو اغشتلو لاړ شي د اصلي او کوټه کې به تاسو څنګه فرق کوئ. سناسه کرایټیریا خوشته کنه که یو معمولی عقل لرلو والا هم چې رنگ ته وګوري نو پوي بشي چې دا خزر دی او کنه دا چل مونږ ته چا خول دی. فطری طور باندې لګ ډیر علم وی چې خالص زر داسې دي او نکلی داسې دي او ملاوټ والا داسې وی او بل داسې وی او دا علم مونږ د یو بل د خبرونه زده کړی وي. سنا سور سره عقل استعمال کو نو سیز او پیجنو هم دغه شان د حق او باطل د جایز او ناجایز د صحیح او د غلطو د پیجندو هم یو معیار پکار دی چې پتا سو کې دی وی اسد دغه معیار حق په مضبوطه ستونو ولاړ دی او د باطل د پاره هیڅ ځای نشته. اکثر چې خلک د شیطان په لار روان شي نو د زړه خوخه په غالب شي دلیل او عقل هر سیز اشاعت پرېږدي. هغه ته پته هم وي چې دلیل حق او رشا سدي کم زیدي خو هغه د رشا او حق نه بلکې د خپل نفس منل غواړي ځکه بیا حق نه پیژني. قل ان هدى الله هو الهدى ورته وایا چې په حقیقت کې صرف د الله هدایت صحیح هدایت ده. و امرنا لنسلم لرب العالمین او داغه د طرف نه مونږ ته دا حکم شوی دی چې د کائنات مالک ته سرخ کته کوي مونږ قائم کوي او داغه د نافرمانی نه ځان اوساتي او مغه ته بټول ورغونډيږي او مغه دې چې زمکه او اسمانونه په حق پیدا کړی دي او په کوم ورځ چې هغه وای چې قیامت دی وشي نو په حق ورځ بکیږي داغه وینا بالکل حق ده او په کوم ورځ چې سور پوک وهلی شي په هغه ورځ به بادشاہي د هغه وی هغه د پټو او د ښکار سيزونو عالم دی او حکمت والا او خبردار دی.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً د ابراهیم واقعا یاد کړئ کله چې هغه خپل پلار آزر ته ویلی وو آیت د بوتانو نه خدای جوړه زه خو ته او ستا قوم په ښکاره ګمراهۍ کې وینم همدارنګې به موږ ابراهیم علیه السلام ته د ځمکې او د اسمانونو نظام سلطنت حقيقي حکومت خولو او د دې لپاره بم خولو چې هغه د یقین کولو والو نشي نو هر کله چې په هغه شپه راغله نو یو ستوری ولیدلو ویل چې دا زما رب دی خو چې کله هغه پریوتو نو ویل چې ډوبېدو والا خو زه نه خوښوم دا د دلیل خبره چې د حق په شا دلیل وي او باطل صرف د زړه په خوخه او په شو شا ولاړ وي د یو ستوري او د سپوږمۍ په پرکا کې یو کشش خوشته د شپې په تیاره کې د رڼا یو مقام لري خو دغه صرف کشش دی دا د دوی د علاقې دو دلیل نه دی نو د زړه په خواهش او په دلیل کې فرق کول پکار دی ځکه چې ځینې وخت مونږ د خپل زړه د خوخه د لاسه د سسیس د پاره ډیر فکرمند شو خو هغه د زړه خوخه دلیل نه وي ثبوت نه وي نو ابراهیم علیه السلام هم چې کله حق ته په غور وکتل مشاهده وکړه نو الله پاک دغه خیال د ځمکې او د اسمان سيزونو ته بوتلو او هغه په دغه سيزونو غور فکر شروع کړو د سيزونو د پړکا د لاسه هغه په یو وختي سوچ کې لاړو خو ولې چې هغه د حق په لټولو کې وو دلیل یعنی ثبوت پکار وو نو کله چې هغه دلیل ملاو نشو نو د هغه زړه هغه تلاره اوخیله چې نه سپوږمۍ پریوته دا زما رب څنګه کې دی شي نو ویل کچره زما رب ما تلاره نه وخوله نو زه به هم په گمراهانو کې شامل شوم بیا چې نور روخانه ولیدلو نو ویل چې دا د زما رب دا د ټولو نه لوی دی خو چې کله هغه هم پریوتو نو ویل چې ای زما قومه زه د هغه ټولو سره هیڅ تعلق نه لرم کم چې تاسو د خدای سره شریکان کوي ما خو خپل ځان حق ته یو مخیز کړو او هغه هستیا ته مې مخ وګرځولو چې ځمکه او اسمانونه پیدا کړی دي او زه هیڅ کله په شرک کولو والو خلکو کې نه يم دغه قوم د هغه سره جګړه شروع کړي نو هغه قوم ته ویل چې آیا تاسو زما سره د الله په باره کې جګړه کوي او حال دا چې هغه ماته نه غلار خوله ده او زه تاسو د جوړ کړو شریکانو نه یریږم او که زما رب سو غواړي نو هغه به ضرور کیږي زما د رب علم په هر څه باندې خور دی نو آیا اوس په هم تاسو په هوش کې ناراضي او اخر زه تاسو د جوړ کړو شریکانو نه څنګه اوریږم هر کله چې تاسو د دین نه یریږئ چې د الله سره هغه سيزونه په خدای کې شریک کړي دي چې د هغه لپاره الله پتا سو سند نه نازل کړي په موږ دوه ډلو کې څوک د نه یریدو او د اطمینان زیات مستحق دی او ایي کچره تاسو سه علم لرئ په حقیقت کې خو امن د هغه چا د پاره دی او په نیغه لار هم هغه خلک دي کوم خلکو چې ایمان وروړو او خپل ایمان د ظلم سره ګډوډ نکړو دا وو زمونږ هغه دلیل چې مونږ ابراهیم علیه السلام ته د هغه د قوم په مقابله کې ورکړو مونږ چې چاته غواړو هغه ته اوچته درجه ورکو حق دا دی چې ستاره حکمت والا دی او په هر څه پوي دی بیا مونږ ابراهیم علیه السلام له اسحاق او یعقوب ورکړل او هر یو تم سیده لار اوخیله هغه صحیح لار چې د هغه نه مخکې نوح علیه السلام ته خولې و او هم داغه د نسل نم داود علیه السلام سليمان علیه السلام ایوب علیه السلام یوسف علیه السلام موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته صحیح لار اوخوله هر یو په هغه کې صالح وو او داغه د خاندان نم اسماعیل علیه السلام الیاس علیه السلام یونس علیه السلام او لوط علیه السلام ته دغه صحیح لار اوخوله په دوی کې هر یو له مونږ د ټوله دنیا په خلکو باندې فضیلت ورکړو او دغه رنګم د دوی د پلار نکونو نه او د دوی د اولاد نه او د دوی د رونو نه ډیرو له فضیلت ورکړو او د خپل خدمت لپاره خوښ کړل او نیغه لار تم برابر کړل دا د الله هدایت دی په خپل بندگانو کې چې داغه څوک خوخوي په دې سره هغه ته نه غلار خي خو کچره دې خلکو شرک کړي وي نو د دوی ټول عملونه به برباد شوي وو دا د چا په باره کې ویل کېږي د پیغمبرانو په باره کې چې دا پیغمبران چاله چې الله پاک هدایت ورکړي دي چاته چې نه غلار خوله ده دوی الله په خپل ځان د پاره خوښ کړي دي او ورسره او فرمایل چې دوی ټول هم شرک کړي وي نو د دوی عملونه به هم ضایع تللی وو یعنی ضایع شوی به وو ځکه مونږ ټول له پکار دي چې د شرک په باره کې ډیر په تفصیل سره ځان پوي کو کم سيزونه داسې دي چې هغه د شرک کولو وجه جوړيږي او مونږ له د هر یو نزان بچکول پکار دي دا هغه کسان وو چې چاله مونږه کتاب حکم او حکومت ورکړي وو اوس کچره دا خلک د دې د منلو نه انکار کوي نو پروا نشته مونږ نور داسې خلکو ته دا نعمت سپارل دي چې هغه د دینه منکر نه دي اے نبی صلی الله علیه وسلم دغه خلکو ته د الله د طرف نه هدایت شوه وو هم د هغه په لار باندې تزه او دوی ته وایي چې زه د تبلیغ او د هدایت په دې کار باندې ستاسو نه څه اجر نه غواړم دا خو عام نصيحت دی د ټوله دنیا د خلکو لپاره په حقیقت کې یو ریښنی دی هغه وی چې د خلکو د طرف نه د مفاداتو په ځای په خپل کار نظر ساتي څوک چې بے غرض د الله پاک پیغام خلکو ته ورسي ځکه چې کچا کې لالچ راشي نو هغه بیا صرف هم هغه کار کوي پس کې چې دغه دنیاوي ضرورتونه پوره کیږي وما قدر الله حق قدره
دې خلکو د الله ډیره غلطه اندازه ولګوله. څنګه هر کله چې دای وویل چې الله په هیڅ یو بشر باندې هیڅ نه دی نازل کړي. الله پاک یو پوره کتاب د لارې د خولو لپاره نازل کړی دی او دا خلک وایي چې دا خو مخکنی وختونو کیسې دي. نو کم خلک چې د کتاب قرآن قدر نه کوي او هی به د الله قدر هم نه کوي. حقیقت دا دی چې څومره عزت مونږ د دې کتاب وکړو، څومره محبت ورسره وکړو، څومره وخت ورلور کو، د هغه نه څو ځای زیات دا کتاب مونږ له واپس راکړي. اوس دا په مونږ باندې ده چې زمونږ په زړه کې د دې څه مقام دی او څومره گنجائش دی د دې لپاره. دې خلکو د الله ډیره غلطه اندازه ولګوله. هر کله چې دای وویل چې الله په هیڅ یو بشر باندې هیڅ نه دی نازل کړي. د دوی نه تپوس وکړه نو بیا هغه کتاب چې موسی علی السلام وروړلی وو چې د ټولو انسانانو لپاره رڼا وو او لار خولو والا وو چې تاسو یې سپاره ساتي چې څه ښکارا کوي او ډیر پټ ساتي او چې د هغه په ذریعہ تاسو ته هغه علم درکړی شوی دی چې نه تاسو حاصل کړی وو او نه تاسو پلارانو. اخر د هغه نازلولو والا څوک وو؟ بس دومره ورته وایا چې الله بیا پرېږده چې په خپل دلیل بازو کې لوبې کوي. وهذا کتاب انزلناه مبارک. دغه کتاب پشان دا یو کتاب دی چې موږ نازل کړی دی، ډیر برکتناک دی. مصدق الذی بین یدی، د هغه څه تصدیق کوي کوم چې د دې نه مخکې راغلی وو او د دې لپاره نازل کړی شوی دی چې د دې په ذریعہ ته د کلو د مرکز او د دې په خوا او شا کې اوسېدو والا خلک خبردار کې. کم خلک چې آخرت مني او هی په دې کتاب باندې ایمان وروړي او دا هی حال دا دی چې د خپل منځونو پابندي کوي او د هغه سړي نه به زیات ظالم بل څوک وي چې په الله پورې دروغ تړي یا دا وی چې په ما باندې وحی راغلی ده او حال دا وو چې په هغه باندې هیڅ نه نازل کړي شوی، یعنی د دروغ د نبوت داوا، یا دا وی چې زه به هم درته د الله د نازل کړي شوی اساس پشان یو سیز نازل کړم. یعنی چې قرآن پاک ته به وکتل نو ویل به چې مونږ هم دغه شان لیکلی شو، خو تر اوسه پورې هیڅ داسې نه دی لیکلی. اکثر خلک د نورو خلکو د راغورځولو لپاره خبره خلوي کوي، خو پرشیا هغوی بل دغه محلونه هیڅ چره هم نشي جوړولی. کاش کتا ظالمان خلک په هغه حالت کې ولیدلې کله چې هغوی د مرګ په سلګو کې غوپې وهي او فرشتي ورته لاسونه را اوږده کی او ورته وایي چې روړی خپل روحونه راوباسئ، نن به تاسو ته د هغې خبرو په بدله کې د ذلت عذاب درکړی کیږي. نن ولې وویلې الیوم، د دې نه معلومیږي چې په کومه ورځ سا اوښکلی شي په قبر کې ښودی شي انسان، هم په هغه ورځ به د قبر عذاب ورکړی شي، ځکه چې د نن دا ټکي خو دلته د قیامت د ورځ لپاره نه دی راغلی کنه. کمی چې به تاسو ناحقه په الله پورې کولې او داغه د آیتونو په مقابله کې بم سرکشي کوله او الله به وفرمای دا د اوس تاسو زموږه مخ ته هغه سي یوازې حاضر شوي لکه څنګه چې مونږه اول ځل تاسو پیدا کړی وي. چې مونږ تاسو له په دنیا کې درکړی وو هغه ټول تاسو شاته پرې خودل او اوس خو مونږ تاسو سره تاسو هغه سفارشان هم نه وینو چې تاسو به د هغه په باره کې دا ګمان کولو چې زمونږ په کار جوړول کې د هغه هم څه حصہ ده. تاسو ټول تعلقات خپل مینس کې ختم شو او هغه ټول تاسو نروک شو لکه مو چې تاسو ګمان لرلو چې هون کې د دانې او د زړی الله دی، هغه ژوندې د مړی نه روباسي او اومغه مړی د ژوندې نه راوستو والا دی. د دې ټولو کارونو کول والا خو الله دی. نو تاسو کم خو د ککړې شوی روان یې، همغه د شپې د تیارې نه سبا روباسي، هغه د شپې نه د آرام وخت جوړ کړی دی، هغه د نور او د سپوږمۍ د راختلو او پریوتلو حساب مقرر کړی دی. دا ټول مقرره اندازې دي د هغه الله چې زبردست قدرت او علم لري او هغه دی چې تاسو د پاره په صحرا کې او د سمندر په تورو تیرو کې د لارې معلومولو لپاره د ستوري یو ذریعہ جوړ کړه. ګوري مونږ نه صفا بیان کړی دي د هغه خلکو لپاره چې علم لري او هغه دی چې د یو نفس نه تاسو پیدا کړی، بیا د هر یو لپاره یو ځای د قرار او یو ځای د امانت دی، یعنی قبر. دا نه مونږه واضح بیان کړی دي د هغه خلکو لپاره چې پوهه لري او هغه دی چې د اسمان نه اوبه راورولې، بیا د هغه په ذریعہ هر قسم نباتات راوخې جوړ، بیا د هغه نه شنه فصلونه او ونې پیدا کړي، بیا د هغه نه کټ پکټ یو بلکې انغخته دانې راوستلې او د کجورو د غټو نه د میوو غونچکونه پیدا کړل چې د درنوالي د وجې نه اخکته زړندي او د انګورو، زیتون، د انارو باغونه ولګول چې میوې د یو بل سره یو شان هم دي او بیا د هر میوې خصوصیات جدا جدا هم دي. دا ونه چې کله میوې نسی نو د دې میوو نیولو او بیا د هغه د پخېدلو په حالت باندې لږ د غور په نظر سره وګورئ. تاسو کله د میوې پخېدلو ته کتلې دي؟ غورم پکړې دي چې دا څنګه پخېږي، څنګه دا ونی کیږي، څنګه کیږي، غونچې څنګه دي، رنگ څنګه دی، په دې کې د نن څه دي. دا کار خو مونږ هغه خلکو ته پرې خودل دي څوک چې مسلمانان نه دي.
دا د ریسرچ کار د غور فکر خو باغوي کوي او خوړل سکل او آرام به مونږ کو سره د دې چې قران بیا تقریبا په 0 آیتونو کې د ساينس ټولو شوبو طرف ته خلک متوجه کړي دي. مونږ نه خو په آیتونو پويګو او نه هغه د ځان لپاره حکم ګڼو. زمونږ خیال دی چې دین د یو څو ریچوالز یعنی د رسمونو نوم دی. که تاسو وګورئ نو په دینی کتابونو کې د کجورو د انارو او د زیتون ذکر مونږ ته یو عجیب شان د خبره ښکاری خو زمونږ دین څه د دنیا نه جدا نه دی. خدا غواړي څنګه چې د دې سپاره په شروع کې وچه طیبات یعنی پاک سيزونه استعمالوي او په اخر کې هم دغه ذکر کړی دی چې ټول سيزونه د الله تعالی نعمتونه دي. دا د ضایع کولو لپاره الله تعالی نه دی را لېږلي چې په ونه کې د میوه وشي او استعمال د نشي او ضایع دي شي برباد دي شي او بیا بل میوه راشي او تاسو د هغه نه پرهیز وکړئ چې مونږ خو ډیر نیک یو د خدای نه ډیر یریګو مونږ خو دغه یې نه سخروس کو نه د خدای نه یره صرف د خوراک سکاک پر خودو نوم نه دی بلکې دا دی چې اخري او حلال او پاک اخري او څومره چې ضرورت دی هغه عمر اخري. اسراف مکوي ضایع کول مکوي او بیا دغه د پخېدلو په حالت باندې لږ د غور په نظر سره وګوري. په دې سيزونو کې نه خدي د هغه خلکو د پاره چې ایمان وروړي. د دې د پاسه هم خلک پیران د الله سره شریکان کړل حالکه هغه د هغه خالق دی او بغیر د علم نه الله لا زامن او لونه جوړ کړي حالکه هغه پاک دی او ډیر اوچت دی. د هغه خبرونه کم چې د خلک کوي هغه خو د زمکه او د اسمانونو پیدا کول والا دی. دا غزوی څنګه کې دی شي هر کله چې د هغه د ژوند مرګري نشته چې خزه نشته نو بچي څنګه هغه هر څه پیدا کړی دی او هغه د هر څه علم لري. دا د الله ستاسو رب داغه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته. هغه د هر څه پیدا کول والا دی نو داغه عبادت کوي او هغه د هر څه ذمہوار دی. سترګې هغه نشي مونتلي او هغه سترګې ویني او هغه ډیر باریک لیدول والا او خبردار دی. ګوري تاسو ته تاسو د رب د طرف نه د پوهې رڼا غانې راغلي دي. اوس چې چا سترګې وغړولې نو خپل فائدہ به وکي او چې چا سترګې پټ کړي نو خپل نقصان به وکي. زه په تاسو باندې چوکیدار نه یم. دغه رنګ مونږه خپل آیتونه بار په مختلفو طریقو سره بیانو او د دې لپاره بیانو چې دا خلک وایي چې تا دا بل چانه زده کړی دی او د دې لپاره چې په هغه خلکو باندې حقیقت ښکاره کو چې هغه علم لري. اے نبی صلی الله علیه وسلم د هغه وحی پیروي کوه کوم چې پتا باندې ستاسو رب د طرف نه نازله شوی ده ځکه چې دغه یو رب نه سوا بل خدای نشته او په دې مشرکانو پسې مزه که د الله اراده وي نو هغه په خپل داسې بندوبست کول شو چې د خلکو به شرک نه کولی یعنی زبردستی سره هم الله منی کول شول. ته مونږه په دوی باندې څوکیدار نه مقرر کړي او نه په دوی باندې حوالدار یعنی تاسو صلی الله علیه وسلم کار دی صرف پیغام رسول. او اے مسلمانانو دا خلک چې د الله نه بغیر بل چاته اوازونه کوي تاسو هغه ته کنځل مکوئ. دا یو ډیر اهم اصول خول دی چې د کفارو بوتانو ته کنځل مکوئ بدرد ورته موایي ولی اسنه چې دوی د شرک نه هم وړاندې شي او د جهالت د وجنه الله تعالی ته پکنځل شي. مطلب دا چې تاسو بل تنګوي نو د هغه نتیجه بسوي په خپل بوهل خوري. انسان له الله تعالی عقل ورکړي دي که سره د عقل د مچو په غبین کې لاس اچوي او لاس زخمی شي او پړسیږي نو بیا د الله ته خوګل نشي کولی چې اے الله دا د ول جوړ کړي وي. هغه خو الله د سکار لپاره جوړ کړي وي او تاسو له عقل درکړي وو چې د دوی په غبین کې لاس مو وهي. همدغه شان د ژوند په هر معاملې کې اسلام اعتدال خي. مونږ خو همدغه رنګ د هر ډلې لپاره د هغه خپل عمل اخشته کړي دي بیا د هغه خپل رب ته واپس لل دي نو هغه هغه ته خبر ورکي چې هغه څه کول. دا خلک په الله باندې غړ قسمونه خوري او وایي چې کچره سنخه یعنی معجزه زمونږ مخه تراغله نو مونږ به په ایمان وروړو. اے نبی صلی الله علیه وسلم دې ته وایي چې نخه خدای الله سره دی او تاسو څوک څنګه پوي کی چې کچره دغه نخه را هم شي خو دوی ایمان وروړو والا نه دي. مونږ د دې زړونه او سترګې هغه رنګ اړو لکه څنګه چې دوی په اول ځل په دې کتاب باندې ایمان نه وروړي. وندرهم فی طغیانهم یعمهون مونږ دوی هم په دې خپل سرکشه کې د پریشان کېدو لپاره پریږدو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.